لتا ناروغی شم لتا میکړزار لوخت دیم در رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر نکړتا په هلار لتا ناروغی شم لتا میکړزار لوخت دیم در رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر نکړتا په هلار لدر تذکر وی چی کوم ټول شپه نصیب میکړتا در انزور زړه قرار چی مومم دهاغا جهان کامیابی ورسم میکړه یو ځل په هغې بازار چی تا ته کچ کول د لاسو ګرځوم امید می همیش رب ستا له دربار داستا مغفرات کړې عطا یا الله معاف کړې بنده خور عاجز ګنهګار لتا ناروغی شم لتا میکړزار لوخت دیم در رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر نکړتا په هلار ارمان به پورا نشي ست ژوندون دانن به هم تیر شي پشان د پرون لچان هم پاچ ندی دا حقیقت راګوري پر مخ مدی لوی ستر ازمون فنا د دنیا کا وفا کا جفا د مینې په نوم پکې پروت دی جنون. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم ورونو، منګه د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د بیلې په کلي کې یو او دلته مو سیلاب ځپلو ته کومکونه راوړي دي. دا کومکونه حاجي صاحب محمد سلیم حکیمي د جرمني نه محمد منیر ورور، عثمان زاده صاحب، احمد هشام ورور، مصطفی جان صاحب، ډاکټر صاحب مومند، عبدالرحمن صاحب، تاج محمد صاحب، ضیاءالحق صاحب او زموږ یو خور ام الخیر محترمه ضیاء الرحمن حسن خیل صاحب د اتمې ناحیې کابل کې د اتمې ناحیې اوسېدونکو او کابل کې د 15مې ناحیې یو شمېر هیوادوالو کومکونه کړي. منګه دا کومکونه دلته راوړي دي. 10 کورنیو ته سیلاب ځپلو کورنیو ته به انشاءالله چې وویشو. الله تعالی دې د ټولو ورونو او خویندو کومکونه د دوی مرستې د دوی صدقې خپل دربار کې قبولې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احساس خیري بنسټ د ټولو ښاغلو پرسونل او د رئیس صاحب نه په مننې او هغه تجاران چې دغو سره یې مرسته کړې ده، زموږ د بیلې کلي ټولو سیلاب ځپلو سره یې مرسته وکړه او هغو سره همکاري وکړه. د ټولو ښاغلو ټیم نه ډېره مننه کوم او چې موږ سره د دې سیلاب ځپلو سره یې مرسته وکړه او موږ له دغه خوراکي توکي چې اوړه دي، غوړي دي او بوره ده او وریجې دي، نو د دې ټول ټیم نه ډېره مننه. نورو د هغه مالدارانو تجارانو نه زما دا غوښتنه ده چې نور هېوادوالو سره مرسته وکړي، هغو سره کومک وکړي، ځکه زموږ افغانستان ډېر ولایتونه سیلاب ځپلي دي او ډېر ورونه زموږ دغه ته مرستې ته اړتیا لري. نو په هغه تجارانو او هغه مالدارانو باندې زما د دې نه غږ دی چې خپل د خیریه بند احساس خیریه بند سره کومک وکړي، زموږ نور هېوادوالو سره مرسته کومک. د مومندرې د سیلاب ځپلو په نمایندګۍ به زه له تاسې نه مننه وکړم. کور مو ودان، الله مو په عمرونو مالونو کې برکتونه واچوه. ستاسې خاص تان او ستا خاص ټیم نه هر هغه چا نه چې په دغې کې کومک همکاري کړې، بیا مننه کوو. الله په عمرونو مالونو کې برکتونه واچوه او الله دې نور وسم درکړي چې دغه مظلوم ملت سره کومک او همکاري وکړي. چستا در تراسی دستاړی مزل
قدم برابر نکړې تا په هلار لتا نالوګی شم لتا میکړې زار لوخت دیم د رحمت انتظار چستا در تراسی دستاړی مزل قدم برابر